هند له افغانستان سره د جنګي الوتکو او مهماتو مرسته اعلان کړه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. هند له افغانستان سره د 104 جنګي الوتکو او 890 میله د درنو او سپکو وسلو مرسته اعلان کړه. دا مرسته د هند په داسې حال کې اعلان کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او پکې زیات شمېر تلفات واوښتل. د هند دفاع وزارت ویان طالبانو ته د لام وروستو ژمنه ورکړه او ویل چې موږ مو د پاکستان خلاف هر ډول مرستې ته چمتو یو تر څو پاکستان امنیتي او اقتصادي وضعیت په بشپړ توګه له منځه یوسو. پټو سرچینو دا هم تایید کړې چې هند هیواد د روژې په 10مه د طالبانو سره د یو بار وړونکي ډکې الوتکې مرسته وکړه چې پکې درنې او سپکې وسلې موجودې وي، خو طالبانو لار رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا د هند هیواد د وسلو دوهمه جوپه مرسته ده چې له طالبانو سره یې کوي.